د افغانستان هلمند ولایت مرکز لشکرګاه په څنډو کې د سنګوریانو په نامه د جنګیالي د طالبانو په وړاندې جنګیږي. په دوی کې اکثره یې داسې خلک دي چې د کورنۍ غړي د طالبانو لخوا وژل شوي دي. سنګوریان د طالبانو پر ضد ځکه اغیزمنه ډله بلل شوي چې د هغوی په شان جامې اغوندي، په جنګونو کې د هغوی له طریقو کار اخلي او پر ځایي جغرافیه ښه خبر دي. دوی وایي د ولس په ملاتړ یې طالبانو ته درانه زیانونه اړولي دي. ما سره تقریبا 25 رسمي زه لرم، ما سره 100 نفر د ولس خلک جنګیږي. شخصي صلاحي زما د اکا زامن لري، مدیران ټوله یا معلمان د شپې زما سره په جنګ کې سر خپل وظیفو ته ځي. زه د ولس خلکو ملاتړ ما سره د ولس خلک سره. سنګوریان ډله په 2015 کال کې رامنځته شوې. وروسته ورسره حکومت مالي ملاتړ پیل کړ. طالبانو پر دې ډلې ګڼ ځانمرګي بریدونه کړي او د دوی غړي وژلي، خو دوی پر شا شوي نه دي. د اوله سره زموږ خپل کمربند نه ایله کړی دی، نه مو خپل پوسته ایله کړې ده، نه مو خپل پوسته شاته کړې ده. زخمیانو شهیدانو هر څه چې مو ورکړي دي تر دې اوسه پورې موږ خپل ناکامي نه ده جوړه کړې. دا ښار موږ ساتلی، دا کمربند مو ساتلی. په هلمند ولایت کې سنګوریان په داسې حال کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي چې طالبانو د مرکز لشکرګاه د نیولو لپاره حملې زیاتې کړې دي، خو دا جنګیالي هوډ لري چې د طالبانو دغه هیله پوره نشي.